خدایي پیغام د مخلوقاتو سالار ته ما ته په ذوق او کرامت خلق کړي، ما ستا قدر وکړ، د شعور په نعمت مې ونازولې، ما ستا د عزت په خاطر ستا د بخت منزل په لور سیده تګلار کې مشالونه بل کړل، خو تا په ما باندې اعتبار ونه کړ او ژړل دې چې دنیا دوه ورځ ده، رڼا دې پوکړه تیاره کې په کږې روان شوې، ستا د ترخه ژوند په وړاندې ګڼې ستونزې او ګڼ ګواښونه ګورم، زما نازولیا باور وکړه که په تا مې دا پیرزو شي، مه وارخطا کېږه، د ژغورنې لار درښایم. لومړی راځه چې ستا د مایوسۍ او خفګان غوټې وسپړو او بیرته یې خاورو ته د سپارلو وروسته تا ته د نوي ژوند لارونو سره اشنا او پخلا کړم. تا فکر کاوه چې دنیا دوه ورځې ده، یعنې لومړی د لاسه الوتلې یا د لاسه وتلې ستومانه پرون وه، هغه پرون چې ستا د امیدونو خزانه یې ستا د اوښکو په سیلاو لاهو کړه او ته یې د غضبونو په عذاب د دردونو په ارخټ کې داسې ښکېل او ګیر کړې چې خواشیني ژړاګانو چغې دې په اسمان کې اورم. دویمه ورځ ناڅرګندو پیښو او پټو رازونو سره مخته را روانه سبا ده، کومه سبا چې ستا په تصور کې ستا د پرونۍ ورځ د کړاوونو په انبار باندې له پاسه بار ږدي، د څومره وزن پورته کولو او وړلو وس او زغم چې ستا په توان کې نشته، نو ځکه ناقراره او ډارېږي چې ګواکې دا را روان سبا به ستا غرور در مات کړي، وایي چې مار چیچلی له پړي څخه ویره لري. ته د تیر شوي پرون او راتلونکي سبا په تړاو لږ زما واوره چې دا دواړه غبرګې هغه غیابي ورځې دي چې اوس نشته، خو د دواړو غیب ورځو وهم تا ته ستا په ذهن کې داسې لاس یو کړی چې ته یې حیران او پریشان د اندېښنو ګړنګ ته ورټېل وهلی. بېغمه شه، ته لمر خاته وړاندې سبا نشي راتللی او تیر په هیر تیر پرون د ټولو بدو خاطرو سره یو ځای مړ شوی، هغه نشته. راځه چې د مړو غمونه تیرو هیرو شوو مړو ته په هدیره کې پرېږدو. څه چې شته هغه نن دی، نن ته ژوندون ته راستون شوی او مبارک دې شه. زه تا ته د ژوند هغه رازونه بربنډوم کوم چې ستا له یاد څخه توږل شوي، ته په خپل ذات کې د نړۍ اشرف المخلوقات
ته ستره معجزه یې، ته په خپل ماهیت کې د غښتلو وړتیاو خاوند یې. ته طبیعت له اصله نیکوکار او په ځانګړې معجزوي کرامت سره خلق شوی یې. ما ستا قدر وکړ، ما په ځمکه ته په هسکې ملائک ستا په سر په ځانګړي کرامت سره خلق کړ. ما تا باندې عقل د نعمت لورینه وکړه، فکري وړتیا او د رحمت په امتیاز مې چې د نیک او بد په توپیرولو سره خپل برخلیک په ټاکلو کې آزاد پاتې شي. ستا رتبه مې د ملائک په پرتله لوړه کړه او ملائک مې د تیروتنې له حق څخه محروم کړه. ما ستا د اسانتیاو دپاره سپارښتنې لارښوونې وکړې، خو تا زه درک نه کړم. ته ولاړې د بدبختۍ په لور په اغزنو لار روان شو. ستا ګیله د کاواکه جسم د بې حکمتۍ څخه وه. منطقي توجه یې نشته. راځه چې ستا د نازک بدن د بشپړو نیمګړتیاو کمښتونو د تشو ته یو زغلنده کتنه وکړو، بیا یې د ارزښتونو ارزونه وکړو. وایه چې ته ړوند یې، ګهیز د لمر سترګ خاته په مازدیګر پرېواته نه ګورې. ته بینا یې، ته کولی شې چې د سلګونو میلیونو موجوداتو په شان او شوکت کې ان د یو ښکلي ګل له رنګه، له بویه او له ښایست څخه خوند واخلې. ته د ماشوم مسکا ګورې. وایه چې ته کوڼ یې، څه نه اورې؟ نه، ته یې اورې. ته د طبیعت په بڼ کې د اوبو د شور په موسیقي کې د بلبلو په چغار له مستو سندرو خوند اخلي. وایه چې ته ګونګ یې، خبرې نشي کولی؟ نه، ستا څرګندونې کولی شي چې ډېرو خلکو ته ښادي په برخه کړي. یو کس وستایي یا وغندي، یو ناپوهه د جهل له تورتم څخه د پوهې رڼایۍ ته وهڅوي. وایه چې ته فلج یې، د خوځېدو نه یې. ته په یو ځای ولاړ بوټی نه یې چې مازې د باد په لګېدو وخوځېږي. ته د خوځښت پیاوړې وړتیا لرې، ستا حرکت کې برکت دی. وایه چې ته بېوزله او نیستمن یې. نه، تا ته خو په ګوتو شو چې ته د کتلو، اورېدلو، ګډېدلو، زیار کښلو د وړتیا په پانګې بډایه شتمن یې. ته ولې په ځان ظلم کوې او په خپل وجود کې د بخت بدلولو ځواک نه ګورې؟ هغه شته، ته یوازې په توکل سره همت او ټینګ هوډ وکړه. پوه شه چې ستا وجود د نعمتونو هغه ډکه خزانه ده د کومو په بنسټ چې ته کولی شې د بریا په لور اوچت ګامونه پورته کړې، او د وجود کومو جسمي عیبونو چې ستا غوسه پارولې وه هغه ستا په خیال کې ځای نیولی و. وایه چې ته یو وزره یې، خپل خپلوان دوستان نه لرې. د ځانولۍ په تنګسه کې د شپې او ورځې یو شان
ګوښه کې تېرې وې. څنګه چې په پورته کرښو کې ستا د وړتیاو نعمتونه وشمېرل شو، له نن څخه پس ته یوازې نه پاتې کېږې. زه درته د بختور ژوند رازونه په ګوته کوم. اول، مینه د سوکاله او خوشحاله ژوند حیاتي برخه ده. مینه د طبیعت سخاوتمنده تحفه ده. مینه ډالۍ ده، څنګه چې د هرې ډالۍ په بدل کې ځوابي ډالۍ ته اړتیا نه لیدل کېږي. د بشر سره، د مخلوقاتو سره یې د مینې او محبت چلند ستا د نیکو اخلاقو ښکارندویینه کوي. ته په بدل کې ته د کوم سوغات، انعام یا جایزې تمه مه لره. څنګه مې چې وویل، مینه ډالۍ ده او ډالۍ په خپل ماهیت کې قرباني ده. مینه د ښېګڼو رحمت دی. سمه معقوله ده چې وایي د تالو مرغه تل د مینه ناک انسان په مدار الوزي او هغه ته د خوشبختۍ رمزونه وایي. د خپل شخصیت ښه پالنه وکړه، د هغه حیثیت خوندي ساته. ته پوهیږي چې دا 20 میلیارده بشر چې دې دنیا ته سترګې غړولي، بیا یې پټې کړي او لا نور به یې وغړوي او نور به یې هم پټې کړي. دوی کې یو هم ستا په شان نه وو او نه به راشي. ته فخر وکړه چې ته یوازینی، هیڅ چاته اجازه مه ورکوه چې تا توهین او تحقیر کړي. ته بشریت ته وښایه چې ته د غرور او د وقار څښتن یې. د بري بله لنډه لار ستا په کړنو کې ده. چا سره دې څومره ښېګڼه د لاسه کېده، پرته د احسان نه له پاک زړه یې کوه. خو دومره مه خوږېږه چې ودې خوري، نه دومره ترخېږه چې ودې غورځوي. په پای کې څنګه چې ما تا ته د خپل برخلیک په ټاکلو کې د انتخاب واک سپارلی دی، نو غوره ده چې دا لاندنۍ سپارښتنې مې په سړه سینه یاد کې وساته. که د مرګ او ژوند ترمنځ خبره انتخاب شوه، نو ته ژوند غوره کړه. همدا ډول د جنگ په ځای سوله غوره کړه. د کرکې او تعصب په ځای مینه محبت غوره کړه. د ویجاړولو په ځای ودانول غوره کړه. د راکړه او غصب کولو عادت په ځای ته د واخله او ډالۍ کولو عادت غوره کړه. نور دې خوښه خپله. ته د مایوسۍ او د ماتم ژوند خوښوې که د ښادۍ او خوشحالۍ؟ واک دې خپل دی.